د سمې سعادت خبرو افغانستان ته جنجال جوړ کړ. پاکستان وایي ځکه خو وایي چې هند د طالبانو په مرسته د بلوچستان او TTP ملاتړ کوي. پاتې جزئیاتو لپاره ویډیو تر پایه وګورئ. په دې کې هیڅ شک نشته چې د جمهوریت پر مهال سمې سعادت ښه او د لوړ مورال جنګي قومندان و، خو د جمهوریت له سقوط وروسته ښکاري چې په رواني ناروغۍ اخته شوی او د طالبانو سره د مخالفت له امله ان د افغانستان سره هم خیانت کوي. په داسې حال کې چې اکثریت پخواني وطن دوست مشران افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون ردوي، خو سمې سعادت بیا افغانستان د ترهګرو ظالم معرفي کوي او وايي طالبان د هند په پیسو د بلوچستان او TTP ملاتړ کوي. اوس تازه خبردار دی چې د پاکستاني رسنۍ وایي چې هند د طالبانو له لارې TTP او بلوچ بیتون غوښتونکو ته وسلې ورکوي. د پاکستاني ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې چې پوسټ ته نږدې ده په یوه مقاله کې ادعا کړې چې د هند لومړی وزیر نریندرا مودي او د هغه د ملي امنیت سلاکار اجیت دووال له اوږدې مودې راهیسې TTP او بلوچ بیتون غوښتونکي د اسلام آباد د بې ثباته کېدو لپاره د یوې وسیلې په توګه کاروي. نوموړې ورځپاڼې د افغانستان د مخکني جمهوري نظام د یوه لوړپوړي چارواکي له خولې دا هم لیکلي چې هند د طالبانو له لارې په افغانستان کې د پاکستان خلاف له وسلوالو ډلو سره مالي مرسته کوي، وسلې ورته برابروي او ان خوندي پټنځایونه هم ورکړي دي. همداراز پر کابل د واکمنو له لوري ورته د لوژستیکي امکاناتو برابرېدو او د ښکاره فعالیت د اجازې یادونه هم شوې ده. مقاله وایي د سمې سعادت دا څرګندونې د اسلام آباد د هغو اندېښنو ښکاره ډاډ دی چې هند په افغانستان کې د دوی ضد ډلو ملاتړ کوي. مقاله کې د سیمې د امنیتي کارپوهانو په اند درې ستر عوامل د پاکستان د روانې بې ثباتۍ ریښې بلل شوي. په افغانستان کې د حاکمیت خلا د امریکا له وتلو وروسته پاتې پرمختللې وسلې او د TTP او بلوچ بیتون غوښتونکو ترمنځ همغږي او همکاري، خو طالبان بیا تل دا راپورونه بې اساس او تش تبلیغات ګڼي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.